په حدیث کې یو دعا راغلی ده، څه کلمات راغلی دي، او هغه دعا او هغه کلمات چې کم بنده سحر او ماښام 3 ځل وایي، نو د هغې کلمات او د هغې دعا د وجې نه جنت په خپله باندې الله ته درخواست وکړي، وي یا الله دا بنده ما ته را داخل که، او د هغې دعا او د هغې کلماتو د وجې نه جهنم په خپله باندې الله ته درخواست وکړي، وي یا الله دې بنده له زما نه فنا ورکړه، دا ماله مه راوله. حدیث کی راجع عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چې من سأل الله الجنة 3 مرات، څوک چې 3 ځل د الله نه جنت وغواړي، 3 ځل داسې وایي چې اللهم انی اسألک الجنة، یا الله زه ستا نه جنت غواړم، اللهم انی اسألک الجنة، یا الله زه ستا نه جنت غواړم، اللهم انی اسألک الجنة، یا الله زه ستا نه جنت غواړم، 3 ځل داسې ووایي. او که عربۍ کې نشي ویلی، بله ژبه کې هم شي ویلی، پښتو کې هم شي ویلی، بله ژبه کې هم شي ویلی چې یا الله زه ستا نه جنت غواړم. نو 3 ځل چې داسې دا بنده ووایي، نو قالت الجنة، جنت په خپله باندې ووایي اللهم ادخله الجنة، یا الله دا سړی جنت ته داخل که. او ومن استجار من النار 3 مرات، څوک چې 3 ځل د جهنم نه د اور نه فنا وغواړي، 3 ځل، او داسې ووایي چې اللهم اجرني من النار، یا الله ماله فنا راکړي د اور نه، اللهم اجرني من النار، یا الله ماله فنا راکړي د اور نه، اللهم اجرني من النار، یا الله ماله فنا راکړي د اور نه، 3 ځل داسې ووایي. نو قالت النار، اور الله ته وایي، اور په خپله باندې درخواست وکړي، وي اللهم اجره من النار، یا الله دې بنده له فنا ورکړه د جهنم نه او د اور نه. په یو بل حدیث کې راځي، امام احمد هغه حدیث نقل کړی دی، ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا صلیت الصبح، کله چې ته د سحر مونځ وکړي، فقل قبل ان تکلم احدا، نو د سحر مونځ پسې متصل مخکې د دې نه چې ته چا څه خبرې وکړي، د خبرو کولو نه مخکې داسې ووایه 3 ځله چې اللهم اجرني من النار، 7 ځل دا کلمات ووایه اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. نو که 7 ځل ته دا کلمات ووایي، نو فإنک ان مت من یومک ذلک، که په دغه ورځ ته مړ شې، نو کتب الله عز وجل لك جوارا من النار، الله رب العالمین به ستا دپاره پناهي ولیکي د اور نه، بس ته اور ته نشي داخلېدلی، الله ته بچ کړې د اور نه. او اذا صلیت المغرب، کله چې ته د ماښام مونځ وکړي، فقل قبل ان تکلم احدا، نو ووایه مخکې د دې نه چې ته د چا څه خبرې وکړي، د خبرو کولو نه مخکې داسې ووایه چې اللهم انی اسألک الجنة، یا الله زه ستا نه جنت غواړم، اللهم اجرني من النار، یا الله ماله فنا راکړي د اور نه، 7 مرات، 7 ځل داسې ووایه، 7 ځل داسې ووایه چې اللهم انی اسألک الجنة، او 7 ځل داسې ووایه چې اللهم اجرني من النار. فإنک ان مت من لیلتک تلک، که په دغه شپه ته مړ شي او تعالی الله مرګ راولي، نو کتب الله عز وجل لك جوارا من النار، الله رب العالمین به ستا دپاره جوار او فنایي ولیکي د اور نه، ته بس اور نه محفوظ شولې. نو 7 ځله مرال او 3 ځله مرال په حدیثو کې، 7 ځله هم شی ویلې دا کلمات چې اللهم اجرني من النار او اللهم انی اسألک الجنة، او 3 ځله هم شی ویلې چې اللهم اجرني من النار او اللهم انی اسألک الجنة. د دې کلماتو د دې دعا برکت دا دی چې ستا دپاره به په خپله باندې الله رب العالمین ته جنت درخواست کوي چې یا الله دا سړی ما ته را داخل که، او ستا دپاره به په خپله باندې جهنم الله ته درخواست کوي چې یا الله دا دله فنایي ورکړي زما.